ولې خلک لا هم ما هماغه پخوانی سړی ګڼي؟ آیا بدلون رښتیا هم دومره کم ارزښته دی؟ اوس هم هغه فکرونه کوي؟ ولې به نه کوم؟ ما ځان بدل کړ، خو خلک اوس هم زما تیر وخت یادوي او له ما څخه د هغه وخت شکایتونه کوي. ما ځان بدل کړ، خو د خلکو هیر نه شو. ګوره مخلصه، بدلون د خلکو د پاره نه وي، د خپل وجدان د پاره وي. لکه څنګه چې تا په ځان کې بدلون راوسته. خو کله چې څوک در باندې باور ونه کړي نو بیا سړی ماتیږي. سړی هغه وخت ماتیږي چې بیرته پخوانی شي. یعنی ستا مطلب دا ده چې زه دوام ورکړم؟ بالکل. که ستا بدلون په رښتیا وي نو یو ورځ به ته په خپل ځان باور وکړې، هماغه بس دی. زه به همداسې دوام ورکړم، ځان مې بدل کړو، حتی که نړۍ هم بدله نه شي. رښتینی بدلون هغه نه دی چې خلک یې وویني، بلکې هغه دی چې ته یې په ځان کې وساتې.